درنو لیدونکو السلام علیکم. احمد مسعود وای موږ خپلې مبارزې ته ادامه ورکوو. د طالبانو ضد مقاومتي جبهې مشر احمد مسعود د شنبې په ورځ وویل چې دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. ځینو سرچینو د ویچا ویلي ته تر دې مخکې ویلي دي چې په عین وخت کې مذاکرات هم ادامه لري. احمد مسعود پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، موږ به د خدای ازادۍ او عدالت په خاطر د خپلې مبارزې څخه هیڅکله لاس وانخلو. د آلمان د خبري اژانس په حواله مسعود د دغه څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې تېره ورځ ناتایید شوي راپورټونه ورکړل شول چې ګواکې پنجشیر ولایت طالبانو تصرف کړی او احمد مسعود تاجکستان ته تښتېدلی دی. پرون ماښام په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبانو د پنجشیر د نیولو په مناسبت د خوښۍ ډزې کړې دي. ځینو بیا ویل چې دغه ډلې ډزې د کابل ته د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله د راتلو په خوښۍ کې کیږي. خو د طالبانو یو ویان د ویچا ویلي ته په لنډه مرکه کې ویلي دي چې دوی د دغو ډزو د انګیزې په اړه نه پوهیږي. هاخوا احمد مسعود ته نږدې کسانو په پنجشیر کې د طالبانو د پرمختګ اوازې رد کړې دي او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو حملې په شا تنبولې دي. د ولسمشر غني د وخت د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح هم تېره ورځ ناوخته یو ویډیویي پیغام خپور کړ او ویل چې هغه اوس هم په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد مقاومت ته ادامه ورکوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ جګړه له 5 ورځو راهیسې پیل شوې ده. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د دواړو لورو ترمنځ ابتدایي مذاکراتو پایله ورنکړه. د مقاومت جبهې یو ویان په هم دشتي په خبره چې د طالبانو د احمد مسعود لپاره یو موقف ومانه خو هغه رد کړ. خو د طالبانو یو پخواني څارنوال مولانا جلال الدین شینواري تېره ورځ د ویچا ویلي اشتي خپرونې سره په خبرو کې ویل چې مذاکرات اوس هم ادامه لري، مذاکرات اوس هم دوام لري، داسې نه ده چې مذاکراتو دروازه بنده ده. شینواري زیاته کړه مخکې یوازې د مذاکراتو دروازه خلاصه وه، اما اوس دا فرق راغلی چې هم جنگ روان دی او هم مذاکره روان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.